طالبانو پاکستان په داعش ساتلو تورن کړ. وایي پر موږ تورونه مه لګوئ، داعشیان مه لیږئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت پر وخت چې به افغان حکومت ویل داعش د پاکستان پروژه ده، خو طالبانو به ویل چې داعش د افغان حکومت او امریکا پروژه ده. اوس چې جمهوریت او امریکا نشته نو داعش بیا له کومه شو. ښکاره ده چې دا هم د پاکستان پروژه ده. طالب چارواکي وایي وروستیو کې داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته راننوتي دي. د طالبانو د حکومت ویان دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یوه ستونزه یادوي. که څه هم طالبان داعش ستونزه بولي، خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا ان په پلازمینه کابل کې هم مهم اهداف په نښه شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې نن د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر بلاول بوټو زرداري د خبرو په غبرګون کې ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، ادعا وکړه چې داعش ډله نه ده توانېدلې یو مهم دولتي ځای په نښه کړي. په داسې حال کې چې بلاول پرون په مونیخ کنفرانس کې وویل داعش د طالبانو لپاره لوی خطر دی او افغانستان کې ترهګرې ډلې د الفبا له تورو هم زیات دي. ذبیح الله مجاهد دا هم وویل چې وروستیو کې داعش وسلوال د بریدونو لپاره له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي، خو هغه د کوم هیواد نوم وانخیست. شنونکي وایي دا چې سیمه کې پرته له پاکستان څخه ټول هیوادونه د داعش ضد دي، نو د طالبانو هدف هم پاکستان دی، خو په ښکاره یې نشي ویلی. هغه زیاته کړه موږ اوس هم داعش تهدیدونه نه بولو بلکې یوه ستونزه ده چې د راټولېدو په حال کې ده. دوی په ډیری ځایونو کې ځپل شوي دي. دا د کار ته نو پیښه یوه بیلګه ده چې په دې هر چیرې شک راشي پټنځی پیدا کیږي او له منځه وړل کیږي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.